تاسو ته اعلان کوم چې د ټولو ناول د بیشګرام یونین کونسل لپاره یو امبولانس به زه ورکوم ټولو نو دا ولې چې دا هلته مونږ دا فري سرویس ورکړی دی په دې علاقه کې هم په دې یونین کونسل کې هم انشاءالله تعالی دغه فري سرویس په دې ځای نه هم به زه سټارټوم او نور انشاءالله چې ما وګټو ګټه به زما نه ترقیاتي کارونه اولې سره به زه دا وایم زمونږ مشران دی زمونږ پخوانی ایم پی سید جعفرشاه صاحب دی علیم رور دی داسې زمونږ عنایت الله قاري صاحب رور دی رشید اقبال رور دی نو دغه مشران چې دیو سله یې عمل وکړو څه پلین دی وکړو دغه اختیار ترقیاتي کارونو دغه لازمي اختیار به صرف نوم به زما اختیار به د دې وي انشاءالله تعالی اوس روډ شروع شوی دی دا اوه حکومتونو مفاد دی میټینګ دی چې دا روډ به جوړوي ډنډې او منظور هم د شاه صاحب د وخت نو هغه روډ چې کوم دی نو هر چا ته هغه روډ ښایي چې موږ تاسو ته غټ کار شروع غټ کار څه دی چې دې پسرلي باندې چاول راځي څوک کرونده کوي جوار کوي یا ځان له مټر کوي هغه وران کړي بیا لاړ شي بیا بل پسرلي راځي دا درېیم کال د هغې تپو نشته پترنګ نه دی جوړ کړی شپږو کیلومیټرو کې ته ووایه یو پیته ځای جوړ کړ دی چې څه حقیقت یې هغه وایي دغه شان خلک رشید اقبال اصلم زموږ په ملګرتیا کې زېږي په بل ځای کې نه زېږي نو زه ورته فخردار وایم او د هغې ټولو لپاره لاسونه پړکوئ ګرام بیا سور شو ما ته د 2008 او د 2013 او د 2018 هغه سچویشن دلته په نظر باندې راځي چې د دې ټولو غرونو د دې شنو غرونو دې سازمو د خپلو مشرانو په قیادت کې دلته کم انقلاب راوستی دی او ما ته اولنۍ ورځ یادېږي د 2006 جنت ګل به دلته راسي زما رور دی چې مونږ دلته په بشګرام کې د هغې نه مخکې به زمونږ دلته کې 22 23 24 وختونه په دې ټول یونین کونسل کې الحمدلله ملکه او په 2006 کې مونږ په دې خوړ کې د بشګرام د جنت ګل په کور کې یو غونډه وکړو او په هغې کې اکثریت خلک مونږ د 300 تنو شمولیت کړی و چې هغه په هغه وخت کې تر اوسه پورې دونه شمولیت نه و شوی او د هغې نه مونږ د هغې هغه شروعات کړې او نن زه تاسو ته مبارکي درکوم خپلو مشرانو ته مبارکي ورکوم چې نن په قرهبیګ کې د هغه شي د هغه پروګرام دلته دوباره د هغې دلته هغې بیا شروعات کومه ډله د دې بیشګرام د قرهبیګ د کس او د دې علاقې کم ملګري زموږ سره شامل شو نو زه ورته د خپل طرفه د پارټۍ د تنظیم د طرف نه او د خپل ملګرتیا د طرف نه د زړه د کومې نه هرکلی ویم او دا ډاډګیرنه ورته ورکوم دا باور ورته ورکوم چې دې ځل دې د باچا خان د قافلې او د پښتون قام د لوی کور سره شامل شو. غزالی इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं. फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जिकल, डायलिसिस, डेंटल और हेल्थ में मेडिकल डिप्लोमा. 5 साल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, BS इंस्टीट्यूट एंड एमरजेंसी केयर, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS एनेस्थीसिया, BS कार्डियोलॉजी, BS रेडियोलॉजी. BS सर्जिकल, BS डायलिसिस, BS डेंटल. 2 साला LHV कोर्स. कैटेगरी बी मेडिकल स्टोर लाइसेंस पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा. गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं.
मजीद मालूमात के लिए न्यू अरबाब कॉलोनी, आबदरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर। राब्ता नंबर 0915851972, 0343990467।